سلامونه نیکې هیلې مې منې خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې مو پورته نه وي. زه مسیح الله زمان نن یو ځل بیا د سمارټ ساپ یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن د الستراتور CC 10مه جلسه ده او په دې جلسه کې زه غواړم تاسو ته په 5 موضوعګانو باندې یو څه بحث وکړم تر څو پورې تاسو د هغو کارونه زده کړئ. د ټولو نه لومړی موضوع هغه د ایروز هیډز ته څنګه کولی شو موږ ایرز یو ویکتورونه منځته راوړو او جوړې کړو. هغه مختلف شکلونه مختلف حالتونه لرلی شي. دوهمه مهم موضوع هغه د پرینټ برش ټول ده چې موږ څنګه کولی شو د پرینټ برش ټول څخه استفاده وکړو او په ډیزاینونو کې موږ څنګه کولی شو له هغې نه کار واخلو. دریمه مهمه موضوع چې دا د بلاب برش ټول ده. بلاب برش ټول له موږ سره مرسته کوي تر څو پورې موږ د فیل په شکل باندې یو ډیزاین وکړو. څلورمه مهمه موضوع هغه د اریزرز ده چې څنګه کولی شو موږ یو شیپس اریز کړو یا یې ټوټه کړو په ځینو ډیزاینونو کې له هغه څخه استفاده وکړو. پنځمه مهمه موضوع چې ده هغه د سیزرز ده چې څنګه کولی شو موږ یو شیپ یو بل آبجیکټ چې هر شی وي څنګه کولی شو چې د اریز په بخښنې سره د نایف په واسطه باندې یا هم د اریزر په واسطه باندې یا هم د سیزرز په واسطه باندې هغه ټوټه کړو تر څو پورې یعنی اریزر او سیزرز او نایف یو له بل سره څه توپیر لري. په ټولو کې به موږ انشاءالله په دغو دریو یو له بل سره چې کوم توپیر لري دغه درې مهم ټولونو باندې به موږ په نننۍ جلسه باندې انشاءالله خبره وکړو. نو د موږ تیر شوي درسونه کولی شئ درسره تعقیب یې کړئ. په همدغه ډول موږ د فوتوشاپ کورس او ځینې نور کورسونه موږ ثبت کړي کولی شئ د سمارټ ساپ یوټیوب چینل څخه تاسو را ډاونلوډ کړئ ځان لپاره. نو راځئ زموږ سره سکرین ته تر څو پورې موږ نوې جلسه را پیل کړو. یو ځل مو بیا ښه راغلاست وایم. نو راځو چې په نوې جلسه باندې پیل وکړو. په تېره جلسه کې موږ ځینې ابتدایي مسایل د الستراتور زده کړل. په نننۍ کومه جلسه چې ده په هغو کې زه غواړم تاسو ته په ایروز هیډز باندې خبره وکړم چې د تېرې جلسې باقي مانده درس دی. نو د ټولو نه د مخکې تاسو باید خپل الستراتور پروګرام چې کوم دی سافټویر هغه به تاسو سره خلاص کړی وي. نو که چېرته تاسو د موږ تېره جلسه نه وي کتلې کوشش وکړئ هغه در سره وګورئ ځکه نننی درس باقی مانده د هغو درس دی یعنې د هغو څه یو ډول لینک شوی درس دی. کوشش وکړئ تر څو پورې تاسو که تېره جلسه نه کتلې هغه یو ځل در سره وګورئ. نو راځو نن خپله جلسه را پیل کوو. د ټولو نه د مخکې وګورئ پین موږ لوستی وه. په پین کې موږ تېره جلسه کې موږ پین مکمل لوستی وه. نو نننی کوم ایروز هیډز چې دي که چېرته موږ غواړو چې د هغو نه استفاده وکړو نو موږ له پین څخه استفاده کړی شو. مختلف نور حالتونه هم موجود دي. د ټولو نه د مخکې که چېرته تاسو غواړئ چې یو ویکتور رسم کړئ په مستقیم ډول سره له شیپ پرشنې څخه استفاده کړی شئ. وګورئ په دغه ډول سره موږ یو شیپ منځته راوړه یو لاین مو منځته راوړله. نو کولی شئ چې دلته تاسو کوم ایروز چې دي هغه ورکړئ. اما له کوم ځای څخه په تېره کې موږ ویلې چې د شیپ پلاس څخه تاسو کولی شئ چې د سټروک مربوط سیټینګ اپشنونه دلته راوړئ له هغو څخه استفاده کړی شئ. دلته یې تاسو کولی شئ چې هغه اندازه کوچنۍ یا لویه کړئ کوم ویټ چې دی. نو دغه کوم سیټینګونه چې اپشنونه چې موږ په تېره جلسه کې ویلي وو. نو د ټولو نه راځو موږ دلته ایروز هیډز ته. په ایروز هیډز کې موږ څه کولی شو. د مثال په ډول سره ځینې وخت کې موږ ته ضرورت کېږي تر څو پورې ځینې ویکتورونه په منظم او غیر منظم ډول سره جوړ کړو. نو د ټولو نه د مخکې ما یو شیپ دلته راوړی چې هغه یو منظم مستقیم ډوله لاین دی. نو دلته وګورئ تاسو سټارټ پوینټ وینئ هغه پوینټ چې تاسو هغه کوم لاین چې دی هغه پیل شوی له هغې ځای څخه. نو دلته په تاسو هغه شکل انتخاب کړئ چې تاسو غواړئ خپل هغه لاین پرې باندې فایل کړئ. نو د مثال په ډول سره وګورئ زه دغه ورته انتخابوم. وګورئ هلته تغییر په دې کې راغله. اما نسبتا لاین ته دغه پوینټ چې دی دا یو څه لوی دی چې تاسو کولی شئ د دغه اندازه را کوچنی کړئ. اما که چېرته تاسو غواړئ چې هم سټارټ دا چې کوم دی سټارټ دی او دا چې کوم دی اینډ دی دواړه په یو ډول سره تغییر وکړئ تاسو باید د دوی ترمنځ لینک جوړ کړئ. اوس راځو وګورئ دغه کومه اندازه چې دا کوچنۍ کوو یې په دغه ډول سره وګورئ څومره منظم او ښکلی راغله.
او کوم end point چې دی دلته تاسو کولی شئ چې هر ډول شیپ چې تاسو غواړئ هغې ته یې وټاکئ. نو د مثال په ډول سره زه غواړم دغه شیپ دې ته وټاکم. وګورئ څومره په ښکلي انداز او په اسانه طریقې سره موږ یو ویکتور جوړ کړلی شوی. اما دا یو منظم ویکتور وه، کولی شئ تاسو غیر منظم ویکتورونه هم جوړ کړئ. اما کوم سټارټ پاینټ، اینډ پاینټ او د هغوی اندازه باید تاسو په نظر کې در سره نیولې وي. نو په همدغه ډول سره وګورئ بل که چېرته تاسو وغواړئ چې دې ته یو بل ډیزاین ورکړئ، تاسو کولی شئ له دې نه یو کاپي راواخلئ یا د مثال په ډول سره کنټرول له الټ بټن څخه استفاده وکړئ او د دوی یو څه اندازه یې کوچنۍ کړئ. نو دلته تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په دې کې تغییرات راوړئ. په دغه ډول سره وګورئ مثلا دا ځلې زه دا ورته سیټ کول غواړم. وګورئ دا خو هغه منظم شیپونه وو. که چېرې تاسو غواړئ چې غیر منظم یا مایل ډوله یا منکسر ډوله کوم ایرز چې دي هغه جوړ کړئ یا ویکتور علامې چې دي هغه جوړې کړئ هم تاسو کولی شئ چې له هغې څخه استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره وګورئ زه غواړم چې یو مایل ډوله ویکتور جوړ کړم. نو تاسو کولی شئ صرف پین باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پین باندې کلیک وکړه دلته د پین درس موږ په تېرو جلسو کې ویلی، که چېرې تاسو نه پوهېږئ چې له پین څخه استفاده څنګه وکړئ، کولی شئ هغه دلته سره وګورئ. نو راځم زه لومړی نقطه دلته ټاکم، دوهمه نقطه زه د شیفټ بټن څخه په استفادې سره ټاکم. وګورئ په دغه ډول سره. اما زه غواړم چې منکسر ډوله شیپ جوړ کړم په دغه ډول سره. وګورئ سمه ده. اوکې وګورئ په دې ډول سره. نو دلته دوی خبرې تاسو باید په یاد ولرئ. لومړی سټارټ پاینټ څه ډول غواړئ. سټارټ پاینټ مثلا دا ځلې زه دا ډول غواړم. وګورئ او کوم اینډ پاینټ چې دی یا هغه وروستی نقطه یې چې ده هغه څه ډول غواړئ. هغو ته تاسو دلته کولی شئ چې مختلف شکلونه ورکړئ په دغه ډول سره. وګورئ نو د دوی اندازه لویه ده، لینک جوړ کړئ او اندازه یې ښکته راوړئ په دې ډول سره. دا خو هغه منکسر ډوله کوم ایرز چې وه هغه به موږ وکولی شو چې جوړ یې کړو. بل مایل ډوله پین ته راځو، له پین څخه استفاده کړو. مثلا وګورئ په دغه ډول سره یو څه ښکته وګورئ. اوکې په دغه ډول او همدغه شان کولی شئ د په دې ډول سره. راځو سټارټ پاینټ ورته انتخابوو. سټارټ پاینټ د مثال په ډول سره په دغه ډیزاین کې او کوم اینډ پاینټ چې دی هغه دا ځلې زه غواړم چې په یو بل ډیزاین کې ورکړم په دغه ډول سره. وګورئ څومره په اسانۍ سره موږ څومره ښکلي ویکتورونه جوړ کړل چې ځینې وخت ته ضرورت کېږي. مثلا ځینې وخت په پروژو کې ضرورت کېږي کله چې موږ غواړو یو سافټویر ډیزاین کړو، لومړی موږ غواړو چې هغو ته یو د کوډینګ پلان وکړو چې د هغو ویکتورونو په ذریعه باندې موږ هغو ته اشارې کړو یو بل ته. نو په همدغه ډول دلته تاسو کولی شئ چې له دې نه استفاده وکړئ. نو اندازې دلته تاسو کولی شئ چې کوچنۍ کړئ، لوی کړئ. اما دلته که چېرته تاسو یوې نقطې ته پام کړی وي کوم انکر پاینټونه چې دي د مثال په ډول سره وګورئ د دوه انکر پاینټ دلته دی، یعنې د دغو وروستی سرحد دی او په همدغه ډول سره د دوه انکر پاینټ دلته دی. که چېرته تاسو غواړئ دغه کوم ویکتور چې دی، دغه کوم سمبول یا علامه چې ده دا د انکر پاینټ څخه د مخکې پیل شي، نو تاسو صرف راځئ دلته کوم الاین چې دی په دې باندې کلیک وکړئ. وګورئ دلته به دغه انکر پاینټ د مخکې څخه دغه پیل شي، یعنې د تاسو کوم خط چې جوړ کړی، کوم د لاین په ذریعه باندې کوم ډیزاین چې تاسو کړی د هغو څخه د مخکې به دغه تاسو ته اپلای شي. نو دغه ټول تاسو کولی شئ چې دلته په دغه ډول سره تنظیم یې کوي. نو همدغه ډول سره بل کوم مختلف ډوله شیپونه موږ دلته جوړولی شو. د مثال په ډول سره وګورئ زه یو بل شیپ هم راځم جوړوم یې تر څو پورې تاسو ته یو څه تمرین شي د فین څخه په استفادې سره. وګورئ اوکې په دغه ډول سره
وګورئ اوکې کنټرول 0 یا 0 اوکې سمانه وګورئ دلته start point او end point تاسو باید په نظر کې سره ونیسئ start point مثلا دا ځلې په دغه ډیزاین کې زه غواړم اما اندازه یې باید زه حد اقل 10 کړم او په همدغه ډول سره end بکنی سره اوکې اما اندازه یې باید یو څه پورته یوسو تر څو پورې یو څه ښکلی راسي وګورئ ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ څخه استفاده وکړئ او کوم مخکې چې د فعل کوم حالتونه وو له هغه ټولو نه استفاده کړای شي وګورئ په دغه ډول سره سمه ده وګورئ ډېر په اسانۍ سره د مثال په ډول سره دا د تاسو سره د پروژو په ډیزاین کې ډېره مرسته کوي چې تر څو پورې تاسو مثلا یو شو ته په اسانۍ سره هغو ته یو علامه وکړئ نو راځو سټارټ پوینټ ټاکو په دغه ډول سره او هم دغه ډول end point هم ورته ټاکو په دغه ډول سره اوکې سمه ده هو نو دلته هر ډول سمبول تاسو کولی شئ چې وکاروئ استفاده ترېنه وکړئ په دغه ډول وګورئ اما اندازه یو څه کوچنی کوو اما ما مخکې درته ویلی چې لینک که چېرته تاسو جوړ کړی وي نو ډېر په اسانۍ سره په دواړو کې تاسو تغیرات راوړلی شئ اما که چېرته لینک مات کړئ تاسو له منځه یوسئ نو صرف تاسو کولی شئ چې په سټارټ پوینټ او یا هم په end پوینټ کې تغیرات یا بدلون راوړئ وګورئ نو په همدغه ډول سره بل مهم چې زه غواړم تاسو ته یې وښیم په نننۍ جلسه کې هغه دا چې موږ څنګه کولی شو چې سپایرل ټول چې کوم دی د سپایرل ټول څخه استفاده وکړو یو سپایرل شیپ منځته راوړو د سپایرل شیپ د منځته راوړلو لپاره مختلفې طریقې موجودې دي وګورئ د هغو څخه یو دغه یې ډېره اسانه طریقه چې په CC ورژنونو کې اضافه شوې ده د مثال په ډول سره وګورئ یو سپایرل شیپ ما دلته منځته راوړه اما د دغو کوم هغه سټارټ پوینټ چې دی هغه دغه دی او end پوینټ یې دا دی نو وګورئ چېرته موږ چېرته په دې کې موږ له دې څخه استفاده وکړو نو وګورئ په دغه ډول سره یو څه اندازه یې موږ کوچنی کوو وګورئ دا هم سپایرل شیپ مهم شیپ دی چې د هغو په کارونې به انشاءالله موږ بیا وروسته یو مکمل درس ولرو نو په همدغه ډول سره تاسو کولی شئ چې د اروز منځته راوړئ او په ځینو حالاتو کې له هغې نه استفاده وکړئ نو زه راځم له دې نه یو کافي را اخلم او راځم ټرانسپرنټ ته او دا ورته ریفلیکټ کوم په دغه ډول سره اما په دغه اوکې کینسل کامې راځو یو ځلې بیا په روټیټ ته کله چې موږ په روټیټ باندې کلیک وکړه نو دا په 180 درجو کې وګورئ تغییر ورکوي اوکې او په اوکې باندې کلیک کړو وګورئ نو په دغه ډول سره موږ ډېر په اسانۍ سره کولی شو یو شیپ منځته راوړو چې هغه هر ډول شیپ وي نو په نننۍ جلسه کې بله کومه مهمه موضوع چې ده هغه دی پرنټ برش ټول ده نو د هغو لپاره زه کنټرول M باندې کلیک کوم تر څو پورې یو نوې پروژه منځته راوړم اوکې انټر باندې کلیک کوم نه غواړم چې په سیټینګز باندې کار ولرم ځکه موږ د ټول کوم مهم سیټینګونه چې وو هغه موږ په تېرو جلسو کې ویل نو که چېرته وغواړو یو څه منظم ډول سره یو څه برش کړو یا یې جوړ کړو نو موږ له برش ټول څخه استفاده کوو صرف تاسو کولی شئ چې په بټن سره پرنټ برش ټول څخه استفاده کړو صرف په دې باندې کلیک وکړئ خپل کیبورډ کې نو تاسو ته به په اتوماتیک ډول سره سلیکټ شي اما برش ټول والې وګورئ دا تاسو ته شیپ ډېر په منظم ډول سره جوړوي وګورئ په دغه ډول سره اوکې اما د هغو د هر څه نه دمخکې تاسو باید دلته خپل هغه بیسکس کوم چې دی هغه انتخاب کړی وي وګورئ نو چېرته تاسو وګورئ اوکې وګورئ کنټرول Z بیس باندې کلیک کړو اوکې وګورئ
دلته تاسو کولی شئ چې د دې اندازه په دغه ډول سره لویه یې کړئ یا یې هم کوچنۍ کړئ. نو راځو یو څه اندازه یې لویو تر 10 واحد پورې وګورئ. اما هغه ساده شیپ باندې اوکې راځو څه مشکل دی کلیک په دې باندې او په همدغه ډول سره وګورئ. یعنی د پرینټ برش څخه ولې استفاده کړو وګورئ. که چېرته تاسو ځیر شئ وګورئ د مثال په ډول سره زه یو شیپ جوړول دلته غواړم په دغه ډول سره وګورئ دا څومره په غیر منظم ډول سره دا شیپ دلته دی. تاسو کتلی شئ که چېرته موږ خپل ماوس پرېږدو هغه بټن پرېږدو وګورئ دا به یو ډول منظم والی ځان ته غوره کړي چې په ځینو حالاتو کې موږ له دې نه استفاده کړو تر څو پورې زموږ هغه کوم کار چې دی هغه ډېر په چټکۍ سره موږ ترسره کړلی شو. نو زه غواړم یو شیپ تاسو ته د پرینټ برش ټول په واسطه باندې جوړ کړم. مثال په ډول سره وګورئ په دغه ډول او همدغه ډول وګورئ یعنی یو شیپ ډېر په منظم ډول سره موږ دلته جوړولی شو. هغه کوم سموت حالت چې دی چې تېرو جلسو کې موږ ویلی وه هغه دلته په خپله افلای کېږي. وګورئ کنټرول زی یا هم کنټرول زید. نو زه غواړم د دغو اندازه لویه کړم یو څه نوره هم. دلته تاسو کولی شئ چې مختلف ډوله شیپونه ولرئ اما دلته کومه لایبرري چې ده ډېره کوچنۍ ده تاسو کولی شئ چې د ایروز څخه استفاده وکړئ. وګورئ ټولې لایبرري دلته وګورئ. وګورئ د مثال په ډول سره کوم تېر درس چې موږ ویلی وه دغو تطبیق دلته هم تاسو کولی شئ. نو مثلا زه 3 واحد دا لویول غواړم وګورئ مثلا په دغه ډول سره وګورئ دلته چې زه اوس په هر شیپ باندې زه کلیک وکړم اما د ټولو نه د مخکې موږ باید دغه شیپ انتخاب کړی وي نو هغه به په اتوماتیک ډول سره واوړي هغه خپل شیپ به واړوي. وګورئ دلته مختلف نور تیار جوړ شوي شیفونه موجود دي کولی شئ تاسو هر یو چې زړه وغواړئ دلته یې ورته اپلای کړئ. اما د ټول نه د مخکې باید تاسو شیپ سلیکټ شوی حالت ولري. وګورئ نو انشاءالله د پروژو په ډیزاین کې موږ په دې باندې نور هم ډېر ښه پوهېږو چې په کومو حالاتو کې او څنګه له دې نه موږ استفاده کړلی شو. د مثال په ډول سره د هغو د استفادې یو مثال چې زه غواړم په برش کې تاسو ته وښایم هغه دا دی چې اوکې وګورئ یو څه اندازه یې زه لویوم تر 20 پورې اوکې په دغه ډول سره وګورئ. راځو برش ته اوکې وګورئ اوکې یو څه اندازه یې نوره هم ښکته راوړو 14 پورې سمه ده. نو د دغو کومه اندازه چې دلته تاسو کولی شئ چې په هغو کې تغییرات راوړئ یعنې تغییرات تاسو په هر حالت کې په هغو کې راوړلی شئ. د مثال په ډول سره وګورئ زه غواړم چې یو ساده ډیزاین وکړم په دغو ډیزاین کې غواړم چې یو څه ټکسټ هم ولرم اما دا ډیزاین مه فرض کوئ صرف غواړم تاسو ته دغه وښایم چې کیدای شي ځینې ډیزاینونه تاسو لیدلي وي له دغې شیپونو څخه په استفادې سره ډېر ښکلي نور ډیزاینونه موږ کولی شو چې ترسره یې کړو. د مثال په ډول سره وګورئ سافټ وګورئ اندازه بدون له سټروک څخه زه غواړم چې وکاروم اوکې اما دا چې دی په تور رنګ کې دی او زه غواړم خپل کوم ټکسټ چې دی هغه د ده نه پورته خواته راوړم اما په سپین رنګ کې یا په سور رنګ کې نو په سپین رنګ کې او په همدغه ډول سره تاسو کولی شئ چې د هغو فونټ ته هم تغییر ورکړئ په دغه ډول سره یعنې په دغه ډول سره له دې نه موږ کولی شو چې استفاده وکړو. اما د پروژو په ډیزاین کې موږ انشاءالله بیا وروسته په دې باندې موږ پوهېږو چې څنګه موږ کولی شو له دې نه استفاده وکړو. د فوټوشاپ کوم کورس چې وه هغه موږ هم په همدغه ډول راپیل کړله. په لومړیو کې موږ د هغو ټول اساسات تدریس کړل اما وروسته تقریبا 40 جلسې موږ چې کله د هغو ابتدایي درسونه تدریس کړل وروسته موږ د هغو پروژو باندې پیل وکړه چې تقریبا تر اوسه پورې موږ 15 پروژې مکملې د 0 نه تر 100 پورې ډیزاین کړي دي
یعنی د تیر درس تطبیق دی ان شاء الله چې کله موږ د ایلسټریټور کورس پای ته ورسوله نو موږ به هم د پروژو په ډیزاین باندې یا د هغو تطبیق باندې فایل کوو نو کولی شئ په دغه ډول سره له دې نه هم استفاده وکړئ په دغه ډول سره بل کوم مهم سیټینګ یا هم په نن درس کې چې زه غواړم تاسو ته په هغو باندې یو څه زده کړه درکړم هغه دا ده چې موږ د بلاب برش ټول څخه څنګه استفاده کړی شو وګورئ که چېرې تاسو برش ټول ته راشئ اوکې بلاب باندې کلیک وکړئ هغه چې وه هغه پات وه صرف پات وه کوم پرنټ برش چې وه بلاب چې دی هغه کوم چې دی هغه فیل دی وګورئ په دغه ډول سره نو که چېرته زه کلیک وکړم اما که تاسو په دغه ډول وګورئ د مثال په ډول سره زه غواړم یې دوه اندازه یو څه لویه کړم او په تور رنګ کې کړم نو وګورئ په دغه ډول یعنی دلته ظاهرا معلوموي چې دا سټروک دی اما که چېرته موږ په خپل پروجیکټ باندې کلیک وکړو دا سټروک نه بلکې فیل دی وګورئ نو یو ځل بیا هم زه راځم یو څه اندازه یې لوی وو د مثال په ډول سره اوکې وګورئ په ځینو حالاتو کې موږ له دې نه هم استفاده کړلی شو د مثال په ډول سره کنټرول زی باندې زه کلیک کړم مثلا یو شیپ جوړول موږ غواړو چې په هغو کې یو عکس دننه راولو نو د هغو لپاره موږ راځو کلیک کوو ما کومه اندازه چې ده هغه بیا وروسته موږ ورته ته لویولی شو د مثال په ډول سره وګورئ زه دلته کلیک کړم په دغه ډول اوکې نو یعنې دا صرف فیل دی اما فت نه دی خو کولی شي چې فت او فیل دواړه سره یو بل ته کانورټ کوي لکه په تېرو کې چې ما تاسو ته ویلي وو سمه ده وګورئ چې تاسو کانورټ کوئ په دغه ډول به تاسو ته دغه شیپ معلوم یا هم ښکاره شي اما په ډیزاین کې بیا وروسته موږ په ډېر ښه ډول سره د دغو تطبیق ترسره کولی شو نو که اوس په دې باندې موږ پیل وکړو نو کیدای شي ډېر زیات وخت له موږ څخه ونیسي او بله مهم موضوع چې زه غواړم په نننۍ جلسه کې تاسو ته په هغو باندې خبره وکړم هغه د اریزر ټول سته نو صرف تاسو کولی شئ چې شیفت پلس ای باندې کلیک وکړئ تر څو پورې تاسو ته اریزر په اتوماتیک ډول سره انتخاب شي اما د اریزر څخه موږ کومو وختونو کې استفاده وکړئ کله چې وغواړو یو شیپ یا هم یو لاین اریز کړو یا له منځه یوسو نو موږ کولی شو له اریز څخه استفاده وکړو د مثال په ډول سره وګورئ دلته دا اریز شه اما څنګه اریز شوله دا یو ځان ته شیپ شوه او دغه یو ځان ته شیپ شوله په همدغه ډول سره که بیا ځلې زه اریز ته راشم وګورئ په دغه ډول سره نو د اریز څخه تاسو کولی شئ دغه ډول استفاده وکړئ نو د ښه تطبیق لپاره زه غواړم چې یو نوی صفحه راواخلم یا نوی یو ډاکومنټ راواخلم نو د ټولو نه دی مخکې وګورئ راځو دا بندي وو په دې کې نور مختلف شیپونه هم موجود دي چې انشاءالله د پروژو په ډیزاین کې په وروسته بیا موږ په هر یو باندې مفصلې خبرې وکړو راځم زه یو شیپ رااخلم په دغه ډول سره اوکې په دغه ډول سمه ده اما مثلا د دو کوم رنګ چې دی په تور کې پرېږدو ښایي دی مثلا زه غواړم په دو ته یو ډیزاین وکړم اما د اریز څخه استفاده کړم د مثال په ډول سره له شیفت بټن څخه استفاده وکړئ په دغه ډول وګورئ سمه ده اوکې وګورئ کنټرول زی اوکې اوکې کنټرول زائد ډېر په دقت سره سمه ده اوکې کنټرول زائد کنټرول زی وګورئ نو موږ له دقت څخه ډېره زیاته استفاده نشو کړلی ځکه وخت ضایع کېږي نو کولی شئ تاسو ډېر په دقت سره له دې نه استفاده وکړئ مثلا وګورئ وګورئ اوکې اوکې
کله چې تاسو کلیک وکړه صرف شیفټ بټن به تاسو در سره پریس کړی وي په دغه ډول سره وګورئ دا شیپ چې کوم ډیزاین چې وه منظم ډول سره د ټوټه نه کړله کنې دغه په ډېر ښکلی ډیزاین سره راغلی وه وګورئ دلته هر یو کوم چې دی ځان ته شیپ دی یا نو کولی شئ تاسو د مثال په ډول سره وګورئ اوکې په دغه ډول سره هغو ته تاسو رنګونه تغییرولی شئ وګورئ نو په دغه ډول کولی شئ موږ له دې نه هم استفاده وکړو نو زه غواړم چې د کنټرول جي یو ګروپ یې کړم نو د ګروپ سره کله چې دا ګروپ شي موږ کولی شو چې دا په ډېر اسانۍ سره په دغه کې تغییرات په یو ځلې راوړو په همدغه ډول سره بل کوم شی چې زه غواړم تاسو ته ډیزاین کړم هغه د په دغه ډول یو شیپ سره اخلم کولی شئ رنګ یې تاسو په خپله خوښه وټاکئ او سټروک یې هم له منځه وړم په دغه ډول سمه ده د مثال په ډول سره زه د اریز څخه استفاده کړم لومړی دا ځلې او هغه ډول سره اوکې او وګورئ ډېر په اسانۍ سره یو ساده ډوله ډیزاین وکړلی شوی نو په همدغه ډول سره وګورئ د دوو شیپونو رنګ تغییرول زه غواړم کولی شئ تاسو د خپلې خوښې رنګ دې ته ورکړئ نو په همدغه ډول سره یو بل شیپ زه رااخلم اوکې په دغه ډول سره اوکې نو تور رنګ کوم فیل چې دی هغه د وي کې ریزر شیفټ ای څخه استفاده کړو وګورئ په دغه ډول سره نو تاسو چېرته له دقت څخه استفاده وکړئ نو باور وکړئ تاسو به ډېر ښکلی ډیزاین وکړئ اما وخت کم وي موږ نشو کولی چې زیات دې ته توجه وکړو نو په همدغه ډول سره وګورئ زه ډېر په چټکۍ سره له دې نه استفاده کړم وګورئ دا هم یو بل ساده او ډېر ښکلی ډیزاین شیفټ ای په همدغه ډول وګورئ اوکې سمه ده وګورئ اوکې سمه ده نو دلته پیټرن کیدای شي تاسو جوړ کړي وي که چېرته تاسو زموږ د فوټوشاپ درسونه کتلي وي نو هلته د پیټرن جوړول موږ تر زده کړي وو نو داسې په دغه ډول سره تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره د خپلې خوښې پیټرن چې دي هغه جوړ کړئ یا یې منځته راوړئ وګورئ اوکې په دغه ډول سره وګورئ اوکې همدغه ډول دې ته هم زور بدلول غواړم نو وګورئ ډېر په اسانۍ سره ډېر ښکلی ډیزاین بیکګراوند تاسو کولی شئ چې د ځان لپاره یې ډیزاین کړئ یو بل شیپ چې هلته تقریبا نوره ډېره اوږده شوې ده غواړم چې تاسو ته یې ډیزاین کړم اما کوم رنګ چې دی فیل چې دی د دو باید تور وي باید نه یعنې د خپلې خوښې وړ رنګ تاسو کولی شئ چې دلته اپلای کړئ یا یې وکاروئ نو د ټولو نه د مخکې زه راځم شیفټ ای باندې کلیک کړم او په همدغه ډول اوکې وګورئ سمه ده تاسو کولی شئ چې د ګایډلاینونو څخه هم استفاده وکړئ اوکې ریزر ته راځو شیپ په تاسو سلیکټ کړی وي مهمه یې ده چې شیپ سلیکټ نه وي نو تاسو نشئ کولی چې دغه شیپ مربوط شیپ اریز کړی یم اوکې نو په همدغه ډول سره وګورئ په دغه ډول یې تاسو کولی شئ په منظم ډول سره اریز کړئ یا هم له منځه یوسئ وګورئ نو زه کوشش کوم اما د دوی لپاره مختلفې نورې طریقې هم موجودې دي چې تاسو کولی شئ له هغې نه هم استفاده وکړئ چې انشاءالله د پروژو په ډیزاین کې به بیا وروسته موږ هغو ته لنډه کتنه وکړو وګورئ سمه ده نو دا هم یو ساده ډوله ډیزاین و نو په همدغه ډول د دوی کوم رنګونه چې دي زه غواړم چې ورته تغییر یې کړم اما د شیفټ بټن څخه استفادې سره اوکې وګورئ ډېر ښکلی ډیزاین جوړ ده سمه ده بل مهم درس چې نن جلسه تقریبا ډېره په اوږدو شوله ډېره اوږده شوله هغه د کوم قیچي دی یا هم د
په همدغه ډول د مثال په ډول سره ځینې وخت ضرورت کېږي چې موږ یو پروجیکټ کټ کړو اما هغه بسته شوی شکل ځان ته ولري یا هم خلاص شکل ځان ته واخلي. نو د هغو لپاره تاسو کولی شئ چې صرف د خپل کیبورډ څخه د سی بټن څخه استفاده وکړئ او هغه د ځان لپاره وټاکئ. د مثال په ډول سره زه یو دایره را اخلم. اوکې وګورئ په دغه ډول سره اوس وګورئ غواړم چې د دو کوم سټروک دی هغه ورته تغییر کړم او یو څه یې ورته لوی کړم. نو که چیرته زه وغواړم اما موږ صرف باید په انکر پوینټونو باندې کلیک وکړو. مثلا دلته زه غواړم چې دا کټ کړم او دوهمه نقطه یې دلته زه غواړم کټ کړم. که چیرته موږ اوس راسو دلته دا سلیکټ کړو وګورئ دا یو ځان ته شیپ شوله وګورئ اما دا شیپ تړلی نه دی دا یو خلاص شیپ دی چې د اوس لپاره فیل نه لري. نو که چیرته موږ دلته فیل کول افلای وغواړو وګورئ په دغه ډول سره به فیل هم واخلي اما دغه شیپ چې دی یو خلاص شیپ دی. سمه ده. اما راځو بیا ځلې موږ د مثال په ډول سره اوکې وګورئ کنټرول زی غواړم چې دا ټوټه دغه کومه دایره چې ده هغه په څو ټوټو باندې وویشم په دغه ډول سره وګورئ. نو دلته تاسو کولی شئ چې کوم تیر درس چې دی موږ وه هغه هم دلته تاسو کولی شئ چې د هغو نه استفاده وکړئ او اپلای یې کړئ وګورئ. اوکې اما اندازه یې یو څه ښکته راوړو. اوکې وګورئ د مثال په ډول سره څلوېښت. نو که چېرته تاسو شیپ ته اوس وګورئ ډېر ښکلی او منظم شیپ موږ دلته منځته راوړله. که چېرته موږ صرف په دغه ډول سره کړو وګورئ تاسو ته به بیا وروسته ډېر په روښانه ډول سره معلوم شي وګورئ. سمه ده. نو دغه ډول ځینې وخت ضرورت کېږي تر څو پورې موږ یو ساده ډوله ډیزاین ترسره کړو. نو مختلف په ځایو کې تاسو کولی شئ چې له دې استفاده وکړئ. بل مهم چې دی نننۍ جلسه ډېره اوږدېږي نو غواړم چې ډېره اوږده شي کنټرول ان باندې کلیک کړم تر څو پورې زه یو نوی په ډاکومنټ راواخلم نایف ته یا سمه ده. راځو په نایف باندې کلیک کړو. هر څه نه دی مخکې موږ باید یو شیف ولرو تر څو پورې موږ له نایف څخه استفاده وکړو. د مثال په ډول سره دلته زه یو رنګ هم اپلای کول غواړم. مثلا وګورئ مثال په ډول که چېرته تاسو غواړئ چې دغه شیپ په دغه ډول سره قیچي کړئ اما دلته څه وشول دلته دوه شیپونه منځته راغلل چې دواړه تړلی شکل لري. د تیر په شان کوم چې وه هغه خلاص شکل وه دا تړلی شکل دی. وګورئ دا یو ځان ته شیپ دی هغه یو ځان ته شیپ دی. ځینې وخت ضرورت کېږي بېرته کنټرول زی باندې کلیک کړم نایف ته راځم د مثال په ډول سره وګورئ مثلا وګورئ نو دا ډېر غیر منظم کټ کول و د شیپ. نو تاسو کولی شئ چې ډېر په منظم ډول سره شیپونه کټ کړئ وګورئ سمه ده. اما دا ولې نه دی کټ شوی د تاسو په نظر باندې که چېرته موږ خپل شیپ رازونکو وګورئ هغه وروستۍ نقطې د کټ ته نه دی رسېدلی. نو که چېرته وروستۍ نقطې د کټ ته ونه رسي نو د تاسو شیپ معلومداره خبر ده چې نه به کټ کېږي. نو په ځینو حالاتو کې موږ له دغه ډول کټ کولو ته ضرورت پیدا کېږي چې تاسو باید دغه زده وي. نو دغه وه زموږ نننۍ جلسه. تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. کې چارې ولرئ د خدای په امان.